السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. په لومړي سر کې د ټولو افغانانو ته ډیر مبارک وي. افغانستان په لومړۍ شلوریزه لوبه کې متحده عربي اماراتو ته په 5 ویکټو سره ماته ورکړل. افغان لوبغاړو یقینا زبردسته په زړه پورې لوبه ترسره کړل، په خاصه توګه کریم جنت او افسر زازي. کریم جنت نن د خپلې لوبډلې دپاره 5 سیزه هم جوړه کړه، ورسره ترڅنګ افسر زازي هم ښه توپخانه ترسره کړل چې د افغانستان لپاره یې بریا هم خپله کړه. خو افغان کرسګیل حضرت الله زازي یو ځل بیا ناکامه سو، یو ځل بیا په یوه منډه د میدان څخه ووتی. همداسې رحمان الله ګربز هم یو ځل بیا ناکامه سو. ویډیو تر اخره راسره وګورئ، انشاءالله د لوبې په اړه پوره معلومات درکوم. افغانستان د لوبې ټاس وګټئ، په خپله د بالینګ پریکړه وکړه. متحده عربي اماراتو لوبډلې په ټاکل سوي 100 اورونو کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره 142 منډې جوړې کړې. د دوی لپاره کپتان رضوان ډېر ښه توپخانه ترسره کړه، 48 منډې جوړې کړې. محمد وسیم هم 33 منډې جوړې کړې. روحان مصطفی 22 ناسوځېدلې منډې جوړې کړې. ایان خان 18 منډې جوړې کړې او د افغانستان لپاره بیا په توپ اچونه کې راشد خان زبردسته بهترینه توپ اچونه ترسره کړه. په 4 اورونو کې 4 منډې ورکړې، 2 ویکټ یې واخیستې. همداسې عظمت الله عمرزي په 3 اورونو کې 14 منډې ورکړې، بهترینه بالینګ یې ترسره کړه، 1 ویکټ یې واخیسته. په زلحق فاروقي په 4 اورونو کې 32 منډې ورکړې، کومه ویکټ یې نه واخیستل. مجیب رحمان په 3 اورونو کې 19 منډې ورکړې، کومه ویکټ یې وانه اخیستل. نوین الحق په 4 اورونو کې 20 منډې ورکړې، کومه ویکټ یې وانه اخیستل. کریم جنت په 2 اورونو کې 12 منډې ورکړې، کومه ویکټ یې وانه اخیستل. افغانستان د 142 منډو هدف په تعقیب کې توپخانه پیل کړل. د لوبې په 19 اورونو کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره یاد هدف ترلاسه کړ. دغه په زړه پورې لوبه یې په 5 ویکټو سره وګټل. افغانستان په لومړي سر کې ډیره خرابه توپخانه پیل کړل. افغان کرسګیل حضرت الله زازي یو ځل بیا د تل په څیر ناکامه سو، په یوه منډه باندې وسوځېدی. رحمان الله ګربز په 10 منډې، ابراهیم زدران په 8 منډې، افسر زازي بیا نن د خپلې لوبډلې دپاره زبردست 48 منډې ترلاسه کړلې. همداسې کریم جنت بیا نن د افغانستان لپاره او د خپل ځان لپاره ډیره ښایسته 50 سیزه جوړه کړه. په 38 بالونو باندې 53 منډې جوړې کړې، 2 څلوریزې، 3 شپږیزې په بیټینګ شاملې وې چې د لوبې غوره لوبغاړی هم ونومول سو. نجیب الله زدران 14 ناسوځېدلې او راشد خان 3 ناسوځېدلې منډې جوړې کړې. د متحده عربي اماراتو لپاره جنید صدیقي زبردسته بهترینه بالینګ ترسره کړ. په 4 اورونو کې 13 منډې ورکړې، 2 مهمې ویکټ یې واخیستې. ظهور خان 1 ویکټ واخیستل، محمد جواد الله 1 ویکټ واخیستل، زرور فرید 1 ویکټ واخیستل. افغانستان دا لوبه په 5 ویکټو سره وګټل. د افغانستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ به راتلونکې دویمه نړیواله شلوریزه لوبه د فروری په 18 تاریخ یعنی سبا لا نه بل سبا ترسره سي. د افغان اتلانو د بریا په هیله که مو دا ویډیو خوښه سوي در سره لایک کړئ، د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. که په دې چینل کې نوی یاست پوپل سپورټ در سره سبسکرایب کړئ، او که په فیسبوک کې په دې پیج کې نوی یاست پوپل میډیا در سره فالو کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.